د النساء مبارکه سوره چې په مدینه منوره کې را نازله شوې ده یو سلو شپږ مبارکه آیې لري. تاسو تلاوت او پښتو ترجمه له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اے خلکو لخپل هغه رب نو ویریږي چې هغه تاسو له یو تن څخه پیدا کړی او له هغه تن څخه د هغه جوړه منځ راوړه او له دې دواړو نه په نړۍ کې ډیر نارینه او ښځې خوار کړل. له هغه خدای نو ویریږي چې د هغه په وسیله تاسو یو له بل نه خپل حقوق غواړئ او د خپلوي او پیوندونو له غوڅولو نه ډډه وکړئ. باور ولرئ چې الله پر تاسو څارونکی دی. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. د یتیمانو مالونو هغو ته بیرته وسپارئ. ښه مال په بد مال مه بدلوئ او د هغو مالونه له خپلو مالونو سره په ګډولو مه خورئ. دا ډیره لویه ګناه ده. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. که تاسو ویریږئ چې له یتیمانو سره به عدالت ونشئ کړای نو کومې ښځې چې ستاسو خوښیږي له هغو څخه له 2 3 یا 4 سره نکاح وکړئ. خو کله تاسو سره دا اندېښنه وي چې له هغو سره به عدالت ونشئ کړای نو یوه ښځه وکړئ یا له هغو وینځو نه ازدواجي کار واخلئ چې تاسو ته په لاس درغلي دي. په دې توګه له بې عدالتۍ نه په ښه شان ژغورل کېدای شئ. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. او د ښځو مهر په ښه زړه یعنې فرض ګڼلی ورکړئ. البته که هغوی په خپله خوښه تاسو ته بخشش کړي نو تاسو هغه په خوند سره خوړلی شئ. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. او ناپوهانو ته د هغوی مالونه مو ورکوئ کوم چې ستاسو په ولایت کې دي او الله هغه ستاسو د ژوند د سمبالښت وسیله ګرځولې او له دغو مالونو څخه هغو ته خوراک او پوښاک ورکړئ او د دوی د مال په حساب او ساتلو سره دوی ته سمه لارښوونه وکړئ. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. او یتیمان تر ازموینې لاندې ونیسئ تر دې پورې چې هغوی د نکاح کولو وړ سن ته ورسیږي.
بیا که تاسو په هغو کې اهلیت ولید نو د هغو شتمنی هغو ته وسپارئ دا سه هیڅ کله مکوئ چې د انصاف له حد نه تیری وکړي او له دې ویرې نه د هغو شتمنی په بیړه وخورئ چې که هغوی لوی شي خپل حقوق به درڅخه وغواړي د یتیم کوم سرپرست چې بډای وي هغه د پرهیزګارۍ نه کار واخلي او کوم چې بیوزلی وي هغه د په معروفه توګه وخوري بیا چې کله د هغو شتمنی هغو ته سپارئ نو خلک پر شاهدان ونیسئ او د حساب اخیستلو لپاره الله کافی دی